سکاټ میلر: که طالبان بریدونه بس نه کړي ځواب به یې وګوري. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر خبرداری ورکړی چې که طالبان پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته دوام ورکړي، بهرني ځواکونه به مجبور شي چې د دوی پر وړاندې لاس په کار شي. نوموړي ډاډ ورکړی چې بهرني ځواکونه به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي او طالبان دې دوی نه مجبوروي چې پر ضد یې لاس په کار شي. دغه امریکایي جنرال همداراز د کرونا وایرسو په افغانستان کې جدي بللې او ویلي دي چې که تاوتریخوالی دوام وکړي د کرونا د مخنیوي چاره به سخته شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو په منځ کې د کرونا 4 پیښې تایید شوي. په افغانستان کې د ناټو 4 پوځیان په کرونا اخته شوي دي. جنرال میلر طالبانو ته ګواښ کړی چې که بریدونه ونه دروي، دوی به هم پرې بریدونه پیل کړي. طالبانو په واضحو ټکو پورې کړي دي چې موږ نه یوازې د ځان بلکې د خپلو شریکانو په اړه هم دفاع کې جدي یو. که هغوی برید کوي نو ځواب به یې وګوري. د دوی بریدونه د کرونا پر ضد مبارزه کې خنډ جوړوي. سکاټ میلر په داسې حال کې د طالبانو ته خبرداری ورکوي چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر له ملا برادر سره تر لیدنې وروسته له افغانستان سره د مرستو د قطع کولو اعلامیه ورکړې ده. خو مایک پامپو په عین حال کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره خپل مشارکت پای ته نه رسوي او نه د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته اشاره وي، خو د افغان مشرانو د اختلاف له کبله پر یو شمېر همکاریو بیا کتنه کوي.